دا روایاتونه خو خبر یای چې جرګه راغوښتی هر څوک شي هر څوک یې راوغواړي خو د جرګې مالک خو هر څوک نه وي ټول یې شریک وي آیا دا جرګه د پی ټي ایم ده که د پښتنو ده دا تاریخ کې نه دي شوي چې دلته څوک ځان له جرګه وکړي څوک چې ځان له سره کښېني هغه ته میټینګ وایي څوک چې ځان له سره کښېني د یو ګوند خلک د یو تنظیم خلک هغه ته میټینګ یا اجلاس وایي جرګه د پښتنو روایت دی چې ستا نیکونو غور نیکونو په دې خاوره په تاریخ کې یو مثبت روایت د جرګې ساتلی و د هغې روایات په خاطر د قرآن شریف هغه یو څه جملې چې تاسو بیا مشوره سره وکئ مشوره منه جرګه ده د هغې په خاطر باندې دغو ځوانانو خپل سرونه ورکړل وینې تویې شولې زخمیان او شهیدان شول خو دغه میدان نن یې هم تاسو ته دربخلی دی چې راشئ پښتنو موږ په خپلو وینو یې درته ساتو دا میدان خو ته راټول شه زه دغو ټولو مشرانو ته وایم سبا جرګه شروع کیږي چې څوک دا خبره اوري هغو ته وایو تفصیلي خبره به هلته کوو هلته به ټول مشاورت سره کوو محترمو دا یاد لرئ دا خلک یاد لرئ نن ورځ راتګ اسان نه و نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي موږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاکوو موږ به د هغې خلاف کاروایي کوو دا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کیسه کې نه دي